بسم الله الرحمن الرحیم یا مقیتو جل جلاله معنی در قوت ورکول والا طاقت ورکول والا ذاتا. علماء کرام د نوم ډېر فائدې ذکر کړي دي. یو فائدہ پکې دا چې څوک په خالق کوزه باندې وزره د نوم د الله تعالی دم کی به دی یا په خپل ابوس کی یا په بل چا باندې اوس کی نو ان شاء الله تعالی چې مقصد به حاصل شي. اگر غریب ته ابوس کی نو مالدار وشي او که بدخو انسان ته ابوس کی چې بد اخلاق کړي هغه اخلاق بلخ کی یا ماشوم ډېر جاړي هغه باندې د ابوس کول شي ان شاء الله چې دا ته فائدہ ورسي. دا ذیل مل به ختم شي. دا عمل په سفر کې د امن د پر هم فائدہ مند دي خاص کر چې د سره یوځه سبا ماهم سورۃ الالف قریشین اوللی یو خالی کوزه په خاص معنی کې دا کوزي وي موسم شته الحمدلله لوټه دا یا کوزه دا پغې او یا مقیتو جل جلاله وزره په چوپ کړه وزره په او او په لوټه چوپ کړه او به هغه لوټه باندې بور کړلې غریب سړی ته یا په خپل غریب ورس کړي یا بد اخلاق انسان ته ور کړي یا ماشوم ذیل کوي هغه اوس کې یا په حالت د سفر کې مسافر دا کارو کې نو په امن سره به خپل کور ته واپس شي. هغه دی وزله یا مقیتو سره لیلا په قریشین صورت وو پیری وي او په کو زمانه چوب کینو هم دغه برکات الله تعالی ولا ورکي. د نو پیدا پکې دارا چې سترګ ستروي او درد کوي په هغه د لزر دم کې سترګ خوږي او لزر په څو ګردم کې کنه لز پر دی یا مقیتو جل جلاله یا مقیتو جل جلاله سترګونه به سرواله ختم بیماری به ختم شي. دا غټ غټ فائدې دي. ها دیو جن ارواح وا یا مقیتو جل جلاله درې نو پیدا پکې دارا چې روزدار ته د روزي په وجه روزدار ته روزي په وجه د هلاکت يروي لکه د ولګنه هلاکی یا تند نه مړکی ولګنه مړکی روزه رمضان روزي دي بعض وخت کې دا اوس د کوم روزه تیر شو دا په دې باندې دغه وجه دغه سخت ګرمۍ کې او ورځ مګدي الله پاک توفیق ورکړي. نو بعض مسلمان باندې بعض وخت کې روزه کې تکلیف راشي ولګ راشي تند راشي نه زنانه باندې نصر زره دی وي یا مقیتو جل جلاله سو پیری سل پیری بو یا مقیتو جل جلاله به په ګل باندې دم کې ګل براوالي ګل هر سم بوډي ګل چی او هغه دی چوف کې او هغه دی به بوین کوي او ګل دی به بوین کوي ان شاء الله تعالی چې قوت به تملاو شي او روزانه به روزنه ولې شي. دا سره قچامر قضا روجي او هغه ته ولګ تند لګینو دا طریقه دی کوي یا ثوابي نسی او لګ تند ته ولګي نسل پیری بو یا مقیتو جل جلاله به په ګل باندې چوب کی هغه ګل به بون کوي د سره ان شاء الله ولګم ختمي کې تنه سبحان الله وای ها سونه خوري طریقه الله پاک را لګره او الله په نوم کې سونه غټه فائدہ پرته څلورم چې څوک دا موقیت د القائم سره وځي کی نو مون نفس وزلی اوللی نو دای مرز نه به شفا او توش ور پر مون نفس دا و پیری وی یا موقیت القائم یا موقیت یا قائم یا موقیت یا قائم دا و پیری ارمن نفس وی نو کوم مرزونه بدن کې وي سودا صفرا سودا بلغم د سو مادي پر انسان کې دي دغه بیماری پیدا کی که مرض سودا طرف نه سودا دا مرض سودا پر سر ختمي بیا کې ما پوي صفا لکه چې کوم اخلاق اربعه سرور اخلاق انسان کې موجود صفرا سودا بلغم دې سره د مرزونه په ختمي سودایي مرزونه پنځه نور پیدا پکې دارا یسوګ روزانه اوللی وزلی وی یا مقیت جل جلاله او بومر دموي او سکی ان شاء الله چې د غیب نه به رزق ملاوي شي او چې به وګینې شي ته آسان کار دی روزانه وزلی وای په بو چوب کوا او سکی یو د غیب نه رزق ملاويږي او کې کور کې به غریبي نه راځي دوی ولاړه پناسه ولاسته او هو یا مقیت جل جلاله یا مقیت جل جلاله